ما د دې ټیک ټاک د انلاین مردګوانو قسم په خدای 3 کسو ضمانت کړی و سترګې نه ورته لرمه مال خیر د افغانان د اشتباه کړی د عفه د بس دام پرېږده اوس په خدای هر وخت چې دوی مردګوي کوي ما ته یې ویډیوګانې راولېږي موږ نه درته ویلې ملګرو په سوشل میډیا باندې یو خبر چلیږي په هغه خبر کې ویل کېږي چې جنرال موبین هغه د ولی الله کم کور چې دی وایي هغه یې وران کو ما ډېر زیات معلومات وکړو خو داسې څه د سعید طرف نه داسې خبر رانغی چې د هغې مطابق چې واقعي دا کور ران شوی دی دا خبره څنګه شوې ده دا داسې چل شوی دی تاسو به خیال وي دا کم لایو چې جنرال موبین راغلی نو دی یو دمکي ورکړ و دی ولی الله ته ویلی چې ته خو که په امریکا کې یورپ کې هلته ته هر قسمه ویډیو جوړې او که ستا دا مطلب وي چې لکه ما ته به څوک څه ونه وایي نو دلته کم ستا فیملی چې دي دلته ستا خاندان چې دی وایي هغه به څه کوي نو د هغې نه پس بیا کم که تاسو وګورئ او ولی الله چې دی هغه راغی او یو معافي وغوښته ویې ویل چې آیا موږ داسې خبره نه ده کړې چې جنرال موبین هغه په موږ غوسه شي او موږ ته داسې خبرې وکړي وایي موږ البته کوشش کوو چې دا کم په حاشیه دا کم داسې غلط حرکتونه دي هغه موږ ځان ترې وساتو او ځان ترې بچ کړو نو اوس خلکو دا سوشل میډیا باندې دا خبر شیر کړلی حالانکه په دې کې هغه څه حقیقت نشته ما ډېر زیات معلومات چې دي هغه وکړو دا خبر چې کم دی هغه ډېر زیات دروغ چلیږي په سوشل میډیا باندې نو ما غوښتل تاسو سره کم حقیقت چې دی او کم خبر چې دی هغه شریک کم نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره